تیرہ جمعہ میں پدی موضوع خبر کړې وه او نن هم هغې کې یو څو خبرې پاتې دي د امت د اصلاح دپاره چې موږ دوه څیزونه دي د دواړو مقابله شروع ده یو الله او د رسول احکامات او یو انسانی خواهشات انسانی خواهشات وای چې زما معنا خواهش وای او الله او رسول وینا د خواهش معنا زما معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک جنت جوړ کنو جبریل علیہ السلام ته ویلار شدا جنت وګوره نو جبریل علیہ السلام لال په جنت کې چکرې واله نو چراغ رب العالمین ته تپوسو کوئی څنګه دی الله وی ډېر خشته دی ډېر مزیدار دی ډېر ښکلی دی محلات پکې اونې بوټي پکې وې اوبه پکې وې مشروبات جنت خو ټوله خوشحالي ده ډېر اعلی ډېر مزیدار وی څنګه جبریل که چا دا واورېدل را به شي وله اوهو دا چې څوک واوري څوک به چته ترې پاتې شي هر سړی خوشحالۍ له منډه وایي دې کې خو ډوډۍ شته خوراک شته فروټ میوې ښځې هورې او دې کې خشته اوبه مشروبات غم نشته یخنی نشته ګرمي نشته خوشحالي بیماري تکلیف دا دی چا چې واورېدل الله هېڅوک به پاتې نه شي ټول به ورته روزغلي واقعي کوس چاته وي چې دا د خیرات دی او خدای مو به خدسیل مې ټول راځي نو بیا به د چا شوګر نی نه به د چا د زړه بیماري او بشیر جان به هم په دونچاق ولزغلي او چې وایې پکې غم دی دارې قرمې دي او صیبه نریغ غوښې دي پکې او خوش پکې بیا پسې جوسونه هم دي او مخکې رستو دي بیا به بشیر د چا لاس ته هم نه نیسي چې خدای مې خو باسه ما ورونه څه وکړ هر شی دا اوس هغه خواهشات دي د انسان د سترګو خپل خواهش دی د ژبې د سکې خپل خواهش دی د زړه خپل خواهش دی وی چې چام الله واورېدل څوک به هم پاتې نشي جبریل علیه السلام فرمایي لا یبقى احد یو کس به پاتې نشي مګر دی له به راځي بیا ورته دوزخ چې جوړ دوزخونه یې جوړ کول چې د دې څه علم وکړه وګوره چې لاړو د دوزخونو هغه عذاب اور دوزخ کې دننه بیا ماران لړمانان هم دي په دوزخ کې دننه بیا زقوم بوټ هم دی سخا بوی هم پکې دی او لاندې پکې سخا داسې ګندګۍ او نجاستونو غلاظتونو نه ډک چې راغی وي څنګه دی الله ډېر خطرناک څوک به وله راشي اوهو الله که دا چا واورېدل خو څوک به هم وله رانشي هېڅ څوک به ورته رانږدې نه شي د هغې هم دقه مثال دی لکه دلته وی دشمن درته ولاړ دی او ته راشه له غوندې هېڅ څوک به هم دغه دشمن په لاره لاړ نه شي او که چاته دی وایي چې په دې لاره زمرې دي رښتیا ووایه په لاره به نوم وایي او که چاته دی چې دلته ماران دي په دې لاره کې لړمانان دي 100,000 روپۍ ورکوه 100,000 روپۍ هم ورکوه څوک به ور نه شي الله پاک بیا څوک البخاري شریف کې حدیث دی د دې جنت نه غیر چاپیره دا سختۍ او دا تکلیفونه تا وکړل د دې هر څه شکلونه دلته نشته هلته شته زمونږ دا مونځ دلته نه ښکاري هلته به ښکاري د دې وجود به دا ذکرونه چې مونږ کوو د خولې نه وباسو ختم شي د دې ټولو هلته وجودونه دلته به ښکاري تله کې به یې چي باقاعده نیکۍ او ګناهونه دلته مونږ ته نه ښکاري لیکن دا نیکۍ او ګناهونه وندعو الموازین القسط لیوم القیامه هلته به الله د انصاف تله کې دی د نیکو خپل وجودونه دي او د ګناهونو خپل وجودونه دي به تله کې به واچي دا چې څومره جنت ته د تلو لارې دي دا سخت څیزونه دې ته ګیر چاپېره کړل منځ دی سهار وختي پاڅېدل دي روجه ده اوړي کې بیا روجه ده حج دی صدقه ده خیرات دی انسان له نه غواړي دا څیزونه جهاد دی مسلمان سره خیر ښېګړه دا ټول څیزونه دې ته تو کړل
دا سخت لارې چې کومې مونږ جنت ته په کومو لارو ځو ظاهر کې مونږ ته سخت ښکاري سخت تکلیفونه ښکاري دې ته ګیر چاپېره تاو کړل ورشه وی جبریل اوس وګوره جنت ته چې ته وې څوک یې واوري پاتې به نه شي وګوره چې ورغې الله وی ګمان نه کوم چې څوک ورننوځي ولې دننه خو ډېر اعلی دی ډېر مزېدار ډېر ښایسته خو ګیر چاپېره الله پاک سخت لارې دي ورته سخت شپولونه دي سخت غنې دي ته دا ته احیطه دا اور باندې ګیر چاپېره احاطه شو بالمکاره هغه څیزونه ته ګیر چاپېره تو دي چې د انسان زړه هغې ته توجه نه ورکوي واقعي جنت ته تلو کې چقړې شته که نشته سر به پاسې سر به پاسې اوس نفس سره ډغره شروع شوه نفس وی سمله اوده شه بړستن کې رستو به وکړې مړه هلکه مونځ د مړه دی نن به ګزاره وکړو سبا به شروع کړو نفس وی مه پاسه بړستن ګرمه ده خواهش وی مه پاسه بړستن ګرمه ده خواهش وی مړه رستو به وکړې ورګه لا نه قضا کېږي خواهش وی جومات ته مکور به وکړې نفس وی مکوه مکوه الله و رسول وی وختي پاسه جنت وی وختي پاسه جنت نه دا شی تاو شو ماسپښین بیا ګرمي ده یخني ده مازدیګر بیا ماښام بیا بړستن کې ما یاره پښې مې خوږېږي لاس خوږېږي یاره نشم پاسېدی یاره تکلیف دی دا مونځ دا نفل د شپې او کوم دغه کس ته دې ووایي چې دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسېدی او د شپې تهجد له نشي پاسېدی او دته دې دروازه وواله او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه دی بیا بړستن له ډغره ورکوي نه خوبي نه د خپو خوږي نه بل ځي په منډه هغه پیسو له را روان وي هلته جنت لاره سخته شوه او لاره څنګه سخته ده د خواهش مقابله راله خواهش وی مه کوه هلته زکات در باندې کال تیر شو الله وی ورکه زکات دا لاره نیغه جنت ته تللی ده ډېر ښایسته دی دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات دا 20,000 دا 50 دا یو په دې خو دوی واده کېږي دې باندې خو زما ده ښه نه جوړه شي دارو درمل کېږي خواهش وی نفس وی نه 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 او هلته کې جنت وی راځه لاره سخته شوه هلته پې حج فرض شو 5 लाख روپۍ لګي 6 लाख روپۍ لګي نفس وی نه نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي د لور پې پوره واده کېږي زوی له پې کورم جوړېږي د زوی ښځه پې کېږي نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره راپورې وځه چې جنت ته دې ورسو هلته روژه ده په اوړي کې اوهو ډېره ګرانه ده څوک بیا سر ته رسوي نفس وی منیسه الله وی ونیسه لاره خو سخته ده خطرناکه ده خو مخکې به کم خواته ځي جنت ته به ځي تاسې نور عبادتونه جهاد د الله فی سبیل الله کافر سره مقابله سخته ده بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه خندق کې رسول الله مبارک وکړه پکې شهادتونه هم رالل دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره د عبادتونه دا مال خرچ کول دا د انسان په نفس تکلیفونه الله وی لاره سخته ده یقین لري که څوک ور ورسي دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل دا خواهشات نفسانیه د انسان لچې غواړي دا ګناه د څونه ډولی ده د شپې په نیمه شپه هم وله منډې وې دا غله چې کنډر کوي دا دروازې کوي که د شپې کوي شپې به نیمه شپه دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي دا ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي خوب خو قربان که تاسو خو الله دپاره سخت دی دنیا دپاره ښایسته دی دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره د بربنډتوب ته پې وګوره دا د غوښ خواهش سندرې واوره په موبایل ګانه ولګوه ګانه مونځ به م کېږي دلته کې رنګ به م راشي په جومات کې به ډنګار شروع شي خوند دی که نه غوږ له خوند ورکوي په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له پړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له دا خواهشات یې ډېر چاپېره تاو کړل دننه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل راغی وی الله یریږم چې دا ټول خلک ور دننه به شي دوزخ ته
او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم. رسول الله مبارک فرمایلی دی شمع او د پتنګ دی، شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي، خو دا اور دوی ته خشته ښکاري ښکلې ښکاري. که پتنګ ته دې وي چې دننه خو سوځې نه ورځي، هغه ته دا اور خشته ښکاري ښکلې ښکاري ښکلې ښکاري، خو چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کې چې د اور له ورشم رڼا ده خشته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه مرو دي تیارې نه. تیاره د انسان د حیوان فطرتا دا نی خوښه دا روزي ورپسې چې روزي چاتو مچو ته نه ګورې رڼا له منډې وي پیټیر مور په شاتو نه مرو شاتم پرېږدي هغې له منډه وي رڼا له چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي بیا په اور پتنګ وزرې وسوځي لاندې پرېوځي خلک یې خپې کېدي او مړ شي. رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شم ته وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري. انا زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه مرانم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شی خشته ښکاري خو طبعي ده وی ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوی. الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې وروغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې به ځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نه به اور رواني. دا دوو څیزونو مقابله شوس د چا وایي اوس د جنت او د دوزخ. جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي، دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي. نو د چا مقابله شوس د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش. مونږ خواهش پرستی په مخ اخیستی یو. خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی ښه مور پاتې ده ښه د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی. د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللي رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه. د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه، د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال، د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې، د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده. دا غټ خلک چې دا نه به رانیسي اوس دا لوی خلک چې دا نه بوتل اسچي او جیل کې نن پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستی ده. د خواهش په پیسو ته ضرورت پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي، ډوډۍ ته محتاج دي، چایو ته محتاج دي، دارو درملو ته محتاج دي. دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته ضرورت دی. دا ټول خواهشاتو منډه خواهشاتو زغل. وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده، صدر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده، وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده. خو چې دا بیا مور پسې نښتي د چا پرستی شوای او څه خواهش پرستی. دنیا کې هم ذلت آخرت کې هم ذلت. دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خواره. موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم. د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی. د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې یو بهادري او دلیرانه سوچو دا په حضرت علي او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل او په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خدا ډېر زیات او چې کم صبر او سنجیدګي وا په حضرت ابوبکر کې پراته ده او چې کم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پراته ده. ډېره زیاته ده پکې ډېره زیاته ده. دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا دا هغه خپل سوچ دی اوس مال به نه جمع کوو. چا به کور جوړ کړی دی به ورغی دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړه دونه عمر دې شته چا به دو چته جوړ کړی بنګلې دوزخ دې واغېسته. اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې جوړولی شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتی ده چې دې دام به چې اعلی اوخبه او اسبه پته به راته ولګي
والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. دا سره سپین به قیامت پر اور کې ګرمېږي، طالبه په داغونه درکوي، دا به داغونه درکوي، او دا مال به د قیامت پر شجاع یو زبردست اژدها به ترې جوړه شي، غاړې ته به دې پرتی او دا شونډې به دله خوري، وایي انا مالک او انا کنزک، زه ستا مال یم ستا خزانه. دا به ګرځېده جګړې، نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه، دومره جوور لاړ په دې سیس کې. حالانکه ما تاسو ته وی رسول الله مبارک کور دو منزله دی، لاندې یو کوټه برفې بله کوټه، صحابو جوړ کړي، صحابو ځمکې وې جایدادونه، او بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه، هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو، د ابوذر سپین ګیری و، هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی، متقدمین، هغه لومبي مسلمانان، السابقون الاولون، الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی، او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله، لږه نه. عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه موږ ور کې ولاړ، او چې په چا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي، که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي، که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي. باباجي سره څوک مونږه احترام یې کوو، لوی عالم دی باباجي، لوی صحابي دی، د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری، دا سره څوک هغه وایي داسې کار وکوه. ابوذر ته یې ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي؟ تابعدار زه شام ته لاړ شم، مدینې ته دنیا خلک راځي او دا جګړې دې جوړې کړې دي، شام ته ده سبا سلام علیکم لاړ. شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی، هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی، هلته هم چې د چا کور دی، دوه چاته کور وایي قبر نه به دی که به نه دی، ځمکه به واچه، دا ځمکې لی خدای به څه کوي، رسول وایي دې کې به خدمت کوي، که الله او رسول له عبادت پکې، د چا به پیسې وي جمع کې، دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي دلته. هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي د بل څه، اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا، مونږ خو درته څه ویلی نه شو، نه غوسه کولی شو، نه بل څوک، خلق و احترام کې سپین ګیری د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی. دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي، چې مدینې ته راغی حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري، ځکه خبرې به پې ناشنا لګېدې، لکه چې ما څوک پېژني نه په لومبي ځلې ولیدله. دلته بیا خلکو سره بحثونه، میشن یې دقه و، د میشن و د چیم نه منل، نه 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 نه، بس مال به نه جمع کوئ، ځمکې به نه هلئ، کورونه به نه جوړوئ، مال به بس عبادتونه کوئ، الله رضا کې. زهد دې حد ته رسېدلی و. د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي. حضرت عثمان صاحب ورته وایي رب ځای ته لاړ شي، ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته دي په دې لاره راځي، زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی، وایي هلته لاړ شي، هلته لاړ، یو یې خضر یو دی، هلته یو ځنګل کې پرېوته، چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلی، وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي، حبشي غلام او دونه پوټینې سری وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سری وي، بد شکلی، او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم، پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم، څنګه به نه منم. هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها، یو خیمه کې پروت دی، د خاورې په بالښت پروت دی، یو نرې څادر لاندې پروت دی، او یو ښځه ده ورسره یو دی دی، هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي. بیمار شو غریب، چې ناجوړه شو، ښځه ورته کېناسته، ابوذر تا سره به څه کوم، هر ځای جګړې، خلک پیشه مال یې پیشه، خلک پیشه دولت یې پیشه، خلک پیشه ځمکې پیشه، خلک پیشه بنګلې جوړې شي، ستا کار چا سره څه دی؟ دلته باته په دشتو بیابان کې پروت دی، تا سره وکم څه؟ سبا به زنکدن دي، زه به درته ناست یم، مړ به شي نو تا به ښخوي څوک ماله، زه به دې په اوږه نه شم ګرځولی، زه خو ځان له ښځه یم، زه به در سره څه کومه؟
ستا جنازې سره به څه کوم، ستا غسل سره به څه کوم، ستا قبر سره به څه کومه، ته په څه جنجال دې ځان اړولی دی؟ حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه، الله به مدد کوي. د خواهش مقابله چې کوې که نه، سخته مقابله، دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده، او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی دی. داسې مقابله وکړه. حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه، د حضور پاک ته پته وه، لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد. دونه مقابله، الله مدد. وایي داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي، الله به مدد کوي. چې کله مړ شم که نه، بار به وځي له دې خیمې نه، ځنګل نه به لاندې کوزه شي، په دې لاره به یو قافله را روانه وي. قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی، راشئ غسل هم ورکړئ، کفن هم ورکړئ، خاق هم کړئ، پې جنازه هم وکړئ. خبره اسانه شوه. او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی، امې پوره که. او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده ما ته ویلې ده، امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي. ما م پوره که، الله به م خپله وعده پوره کوي. ما ته رسول الله مبارک ویل چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې، چې هجرت دې کو یوازې وې، د دنیا جون به دې یوازې څوک به در سره نی، مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی، او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسې جنت ته روانې، بیا به یوازې څوک به در سره نی، یوازې به جنت ته ځې، یک تنها به ځې. ما هغه خپله وعده پوره کړه. ما چې رسول الله مبارک لکم لاس ورکړی، ما خپل خواهش قربان که، الله رسول مې واخیسته. د چاړه نه کېږي. ما هر څه پرېښودل، عثمان هر څه راکول، معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما، هر څه مې پرېښودل. ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی، د بادشاه د برکته دلته پروت یم. امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي. په دې خبرو کې، په دا مسافرۍ کې، دا خاورو د بالښت د پاسه، د رکوټي کجوري د پوزکي د پاسه، په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساه لاړه، وفات شو. ښځې وې ما یې خدای اوس څه وکړم، د ده وصیت دی، د خیمې نه راکوشم. وایي چې راکوشم سنګ لارې ته رالم، واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله. ما وی قافلې والا، یو غریبه بېکسه ښځه مړ، دې خیمه کې مې خاوند مړ شو. یک واځې دې څوک یې نشته، مسافر دی، خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې. ډېره ښه مسلمان دی، ولې به نه کوو؟ چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوې کتل، اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دی. او دا دلته څه کوي؟ دغه حضرت ابوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم رستو نه دی پاتې شوی، یو جهاد کې تې رستو نه دی پاتې شوی، یو سفر کې تې رستو نه دی پاتې شوی. او دا خو ابوذر دی. اوهو ولاله قربان، د ده جنازه، د ده قبر، د ده کفن، دا به موږ نه کوو. هغې قافلې والا قبر هم وکنه، کفن هم ورکه، غسل هم ورکه، په جنازه. دا مثال ما ته مخکې پروت دی. نشم رسېدی دې ته، نه زه رسېدی شم، نه تاسو رسېدی شي، نشو رسېدی. 1% خو ځانور رسول پکار دی.